بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې موږ پر مختلف د پښتون افغان پر موضوعاتو پر پانیپت او د پښتون افغان پر اتلانو خبره کړې وه، او نن موږ خبره چې ده هغه خبره د پښتون افغان د افغان انګلو وار په هکله ده. افغان انګلو وار څه و؟ درې افغان انګلو وار څنګه وسو؟ چا وکړ؟ ډیورنډ معاهده چا ساین کا؟ ګندمک معاهده چا ساین کا؟ انګریزانو او نور پنجابي او نور قومونه د پښتون افغان خلاف څه دسیسې جوړې کړې، یا د پښتون افغان موقعیت، د پښتون افغان ځمکنی موقعیت دا جیو سټریټیجیک امپورټنس دی، د دې په هغه سکندر اعظم زواخه تر اوسه پورې د دې څه حیثیت دی، دا ډیر زیات مهم دی. نو دغه د مهم ټکي په هکله باندې موږ دغه نن موضوع دا څېړو چې فرسټ افغان انګلو کوم افغان انګلو وار چې و دغو پر پښتون وطن باندې ډېره زیاته اغېزه وکړه. پښتون افغان ترمنځ یې د بیلتون کرښه راوغځوله. د بریټیش بلوچستان په نامه چې ایډمنسټریټیډ ایریا وه او بله د خانف کلات ایریا وه، دغه یې تقسیم کړي. نو دا چې کله دغه کرښه د پښتنو مقاومت او د پښتنو مزاحمت راغلی دی، دغه چې دی ډېر زیات ټینشن پیدا کړی دی. نو نن موږ سره ارسلان پر فرسټ افغان انګلو وار خبره کوي، بیا پر سیکنډ خبره کوو، بیا پر ترډ خبره کوو. له موږ سره پاتې شئ. فرسټ انګلو وار باندې خبره وکړه مختصر، یوار د مین پوینټ شیر کړه، بیا زه کوېسچن درڅه کوم. جی بسم الله الرحمن الرحیم. اوله وار دا ویل غواړم چې فرسټ افغان انګلو وار چې ولو د دوست محمد خان او د انګریزو تر میان وشولو، دغه دا وله چې جیو سټریټیجیک دغه چې ورته ویل کېږي هغه د افغان ځمکنۍ لکه ما ستا ته وویل امپورټنس دی، دا ډېر د اهمیت وړ دی، او دغه مجبوري وه چې انګریزان دلته رالو او دلته یې دغه چې دی شاه شجاع تیار کړي او د دې خلاف میر دوست محمد خان چې دی هغه مزاحمت وکړي. جی مخته دغه چې ولو مطلب چې کله انګریزانو شاه شجاع څنګه موږ تاسو ته په نورو ویډیوګانو کې درښودو د احمدشاه بابا مسی و، خو اخري کې غدار وختو انګریزان سولو. مطلب چې کله شاه شجاع چې تیار کړلو میر دوست محمد خان سولو، دا میر دوست محمد خان خو یو خپل سلطنت بیرته غوښتی، بل یې دا غوښتل چې د سردار پایند خان ټکم واخلي، ولې دا موقع ده چې مطلب زه په دواړه کارونو کې وکړم. کله چې دوی ورغلي شاه شجاع یې مړ کړي، بیرته د افغانستان بادشاه شولو، افغان انګلو وار باندې وشولو. دا افغان انګلو وار ولې ورته یایي؟ افغان مطلب افغانستان، انګلو مطلب انګلینډ چې برطانیه ورته یایي، مطلب د افغانستان د برطانیې جنګ. دا چې کله بیا راولاړ سو، دا چې د شاه شجاع مړ سو، بیا فرسټ افغان انګلو وار ورسو د میر دوست محمد خان او د دغه تر مابین د انګریزانو تر مابین. څومره خلک مړه سو هغې کې؟ هغه کې 14,000 خلک مړه کړو، خو یو سړی کېله کې ډاکټر ویلیام بریډن یې په دې وجه ایله کوي چې دوی بریټیش له حال یوسي چې افغانان بیا څومره بهادر وو، یا دا ورته پیغام ورسوي چې افغانانو دا جنګ وګاټئ، او دا له موږ سره دغه کوي. نور په دې هکله باندې مختصر بل مختصر زه دا ویل غواړم چې دا خبره موږ په اول سر کې کول غوښتله، خو زه اوس کوم. هغه خبره دا ده چې مطلب دا چې موږ که انګریزان تر شوي دي، مطلب دا اصل جنګ دا ولو چې د روس د برطانیې هغه ټیم ګریډ ګیم شو، ډېر زبردست. د رشیا او د پرنګیانو تر نامه د دغو خپل وار و او د دغو جنګ روان و د روسو دغه، نو افغانستان هغه ټیم هم مرکز ګرځولی وی. نو ولې افغانستان چې دی ګیټ وی د علامه اقبال څه وایي د افغانستان په اړه؟ علامه اقبال وایي چې افغانستان د ایشیا زړه دی، هغه په دا دی چې دوی هر ملک غټ ملک ته جاره باسي. مطلب جیو سټریټیجیک امپورټنس ګرانو کتونکو موږ ساده دې ته وایو چې دا ډېرې زیاتې لارې لري و دنیا ته د
د کنیکشن. نو موږ ځکه دا وایو چې دا ګیټ وې ده. نو دغه امیر دوست محمد خان و چې دا مزاحمت یې وکړو، دا ټول خلک یې مړه کړو. او تاسو ته که معلومه ده امیر محمد خان چې و دا د بارکزئی د خاندان څخه را روان و او دغه هغه د دراني خاندان یو سلسله وه. جی دوم جنګ یې دغسې و، سیکنډ افغان انګلو وار. جی وسولو هغه سولو د شیا کله چې بیا انګریز بیرته راتللو، ولې هغه ټیم انګریز په دا ویرېدو چې کله د دوی د برتانیو د انګریزو د دغه د روس ګریټ ګیم شو وي، انګریز په دا ویرېدل، مطلب هغه ټیم چې تاجکستان ازبکستان دا ملکونه ټول په روس کاډو، هغه ټیم د روس نوم سوویت یونان وی. او انګریز په دا نن سبا ورته یایي هغه به راشي پر افغانستان به حمله وکړي، افغانستان به قبضه کړي او زموږ هندوستان کې به زموږ لوم ختم کړي. مطلب موږ کوم برصغیر قبضه کړی دی هغه به زموږ له لاسه لاړ شي او په دا ډول افغانستان سره جنګ شروع کړي او دوی د روس مخنیوی اصل مقصد یې دا چې د روس مخ ونیسي. په دا وجه دوی سیکنډ ورلډ وار چې ولو شیر علي خان چې ولو کله چې انګریز بیا راغلل پر افغانستان یې حمله کول، شیر علي خان چې ولو مخ یې ویناوه، هغه چې د بارکزئی د ډاینسټي غولو سیمه هغه شیر علي خان چې مخ ویناوه د اولاد شو، شیر علي خان یې مړ کړی او د هغه زوی یعقوب خان باندې په زوره د ګندمک میده د ګرانو کتونکو ساده خبره دا ده چې میر شیر علي خان چې د میر د خاندان څخه و، د بارکزئی ډاینسټي څخه و، د په سیکنډ ورلډ وار کې ډیر سخت مزاحمت وکړي د دغه خلاف، د انګریزانو خلاف جنګ یې وکړ او ډیر زیات مشکلاتو سامنا هم وسوه په دا جنګ کې. خو داسې وسو چې په دغه جنګ کې چې کله انګریزانو هغه د ورلډ وار ون ټک اخیستلو دپاره کلک مزاحمت وکړي او امیر شیر علي خان چې و هغه په دا جنګ کې مړ کړي. چې په دا جنګ چې کله دا دغه وسو نو امیر شیر علي خان یې ووژو، د هغه بعد د ده زوی چې دی امیر یعقوب خان چې و هغه یې مشر کوي او چې مشر یې کوي د ګندمک معاهده یې پر وتړله. د ګندمک معاهده څه وه؟ چې مطلب چې په سمپل خبره کې وایي لا ټکه تر بولانه، مطلب دا علاقې سیبي دا ټول یعنی اټکو بولانه پلال علاقو موږ دا وایو چې د پښتنو ځینې سیمې راجلا کړي او دغه چې دی هغه له افغانستان راجلا کړي، په هندوستان یې ګډ کړي. بیا دغه بعد چې ولو څه چم وسو هغه په 100 کاله معاهده د مخکې که سمپل وایي چې هغه سیمې سرود کولې، مطلب ته د صوبو په نوم ورکه وایي چې بلوچستان خیبر پښتونخوا ولې دغه. نو بیا خو دا معلومه شوه چې سیکنډ ورلډ وار پښتنو هلته کې ګټلی دي چې دا افغان بس په دا جنګ کې چې ولو بیا افغانیان خوابل شول، دا واقع باید چې افغانستان تقسیم سو او په دغه جنګ کې دغه چې دی د میوند ملالې ډېر سخت مزاحمت وکړي چې ډېرې ټپې سته، فولکلور سته او د پښتون افغان چې کوم ولسي ادب دی په هغه کې د ملالې د ټپو ذکر ډېر سته. لکه چې که په میوند کې شهید نه سوې سپینه لاله یې بې ننګۍ له د ساتینه، او که په میوند کې خدای شهید کړې په تار د زلفو به کفن درله ګنډمه. داسې نور ټپې د نغمه څه وایي؟ نغمه وایي د وخت ملاله یم زلمي را باروم لاله زلمي را باروم لاله. دا چې دا کړ زموږ د پښتون افغان په ټپو کې هغه ټیم چې کوم مزاحمت شوی دی، نو په دغه جنګ کې پر میر یعقوب خان باندې دغه چې و دغه معاهده وتپله. بیا دغه بعد بیا څه وسو؟ بیا چې ولو دوی څه ولو د هغه سړی ورمړ کړو، کوم سړي چې معاهده پر وتړل سر لویس کانګم او چې کینواري ولو ویواري بیا څه کوم وای سر لیس او چا چې دا د نمک معاهده په دغه کا دا کم کیواري چې و دا یې مړ کړي، پښتنو افغانان مړ کړي. بیا څه چم وسوی؟ بیا د هغه بعد چې ولو مطلب بیا جنګ شروع شو او دا جنګ چې ولو د هغه جنوب ټول پښتنو او د هغه بعد چې ولو عبدالرحمن رالو د افغانستان مشر شولو او دریم افغان انګلو وار وسو، هغه سمپل وسو. غازي امان الله په 3 میاشتو کې پرنګیانو ته شکست ورکړي، 3 میاشتې کې جنګ ورسره وکړي. جی ته دا ماته راوښیه چې فرسټ افغان انګلو وار څه ټیم وسوی؟ په 1814 پورې. مثال کې میر دغه چې و دغه ټیم چې مشر څوک و د افغانانو دوست محمد خان له ده سره نور خلک هم و که نه، خیر خو موږ سپیشل نوم یادوو.
بیا د هغه بعد چې سیکنډ ورلډ وار څه ټایم وشو سیکنډ سیکنډ انګلو وار افغان انګلو وار افغان انګلو وار شولو چې د 1802 کم اتیا چې واخیست تر 1880 پورې وشوی تر سره د دغه مشري چا کوله دغه خو کې شیر علي خان و بیا چې مطلب شیر علي خان چې ورمخ بیا امیر یعقوب خان شوی بیا شیر علي خان بعد میر یعقوب خان شوی میر یعقوب خان بعد بیا دا کندمک مایده د ډیورن مایده دا په دغه ټیم کې وشوی دا مایدې وشوې دا پښتون افغان راجلا کړي او درېیمه افغان انګلو وار څه ټایم وشوی هغه چې کله د عبدالرحمن بعد مطلب چې عبدالرحمن بعد یو د غازي امان الله پلار امیر حبیب الله سټار شوی د هغه بعد چې کله غازي امان الله راغلو بادشاه شولو هغه شوی په 3 میاشتې له فرنګیانو سره وجنګېد یو شکست یې ورکړی او ډېر خلک زیات دا وایي چې غازي امان الله چې دی د افغانستان فونډر دی مطلب خلک دا وایي چې ازادي هغه ټیم اخیستې له انګریزانو څخه نور څوک پاتې نه دي داسې نوې خبره نه سم ته سوچ وکړه که زه راځم زموږ د پښتون افغان کوم ځمکني موقعیت چې دی زموږ جیو سټریټیجیک امپورټنس دی دا زموږ د وطن نعمتونه چې دي زموږ د وطن نیچرل ریسورسز چې دي زموږ د وطن دا زموږ وطن ته چې خدای کومې شتمنۍ راکړې دي چې په قرآن شریف کې د کومو نعمتونو ذکر الله پاک کړی دی هماغه نعمتونه زموږ په غرونو زموږ په وطنونو کې خدای پیدا کړی دي موسمونه یې زیات دي اوبه یې زیاتې دي د نور وطنو قومونه چې خالي اوبه لري دا د دوی د ګرد ژوند سرمایه ده خو موږ د اوبو سره هر څه لرو دغه باوجوده چې دي هغه موږ دومره درپدروي اوبه ملي شهید عثمان لالا به ویل چې اوبه تر پټرول ډېر زیات ګرانې دي مهنګه دي هغه په دې وجه باندې چې بې اوبو ژوند نه کېږي بې پټرول ژوند کېږي دغه ټول زموږ د مځکې موقعیت چې دی دلته سکندر اعظم یې راوستلی دی دلته یې چندرګوپت موریا راوستلی دی دلته یې نور کوم دا استعماري او دا کوم یرغلګر قوتونه چې دي دا یې زموږ پر وطن باندې مسلطه کړي دي دا نه زموږ پر شکل مین دي نه زموږ پر وطن مین دي نه دا د اسلام غم اخیست دي یا لا د بل مذهب خلک اخیستي دي دا چې دلته راځي هغه مین وجه دا ده چې زموږ وطن څنګه لوټ کړي زموږ وطن څنګه در په دره کړي همدغه وجه وه چې انګریزان اول وار په اول جنګ کې کوښښ وکړي چې زموږ وطن لوټ کړي زموږ وطن له هندوستان سره وتړي او د دوی ټول شیان قبضه کړي بیا هغسې نه وسو بیا په دوهم جنګ کې زموږ پر وطن جنګ نافظه کړه ملا علي سره د ایوب خان سره د شیر علي خان یې مړ کړي لیکن دغه باوجود میر یعقوب خان چې رالی دغه مایده پر زوره په وتپله چې څنګه پښتون افغان لوټ کړي او پښتون افغان ودرېږي بیا په هغه کې ناکامه سو خو تر ډېر حده پورې زموږ وطن بیلتون یې پیدا کړي موږ یې یو له بل څخه بیل کړو او وروسته بیا غازي امان الله خان چې کله جنګ وګټي بیا دا پرنګی کښېنستلی نه دی چې غازي امان الله خان شکست ورکړي دوی بیا د مذهبي توندلار په نامه باندې حبیب الله کلکانی او یا د حبیب الله کلکانی یا بل نوم څه بچه سکاو راپورته کو ملایان راپورته کو د غازي امان الله خان د د کورنۍ خلاف د د کور والا خلاف پروپاګانډې وکړي چې دا اسلام نه مني دا د کفر نظام دلته راړي غازي امان الله خان ساده کوشش دا کوي چې پښتون افغان تعلیم یافته کړي زنانې تعلیم یافته کړي ښایسته ژوند جوړ کړي لکه دا نن چې یورپ او دا نور پرمختللي هېوادونه چې کوم ژوند کوي غازي امان الله خان دغه غوښتو چې دغه داسې ژوند وکړي خو له بده مرغه دا پرنګیان دا یرغلګر او استعمارګر چې دي زموږ وطن هېڅکله په قرار نه پرېږدي زموږ وطن کې چې څومره زیاته ترهګري وي څومره زیات خلک ډور ټو ډور زموږ په چم و ګاونډ کې زموږ په چاپېرچل کې دا خلک هر وخت ټینشن غواړي ټینشن ځکه غواړي چې دوی زموږ وطن لوټ کړي کله د مذهب په نامه کله د سوشلیزم په نامه کله د کپیټلیزم په نامه کله د نور د دنیا نومونه راړي وجه یې دا ده چې زما او ستا وطن لوټ کړي دنیا لاړه اسمان ته وخته بونیری وایي چې خلکو په امرودو کې مزې وکړي موږ په زمرودو کې تاوان وکړي هغه دغه وجه ده چې دا ټوله دنیا چې د زموږ وطن چې دی دغه شیان نه یې لکوي همدغه بدبختي را روانه ده له فسټ افغان انګلو وار څخه تر اوسه پورې بیا یې غازي امان الله خان په کومه بېدردۍ پسې واخیسته یورپ ته بیا خو تاسو ویل دي چې نادرشاه رالی نادرشاه چې کله بیا دغه سو قتل شو دغه بعد ظاهر خان رالی ظاهر خان تر څه پورې کوښښ وکړو بیا چې د ډاکټر داود و د نور محمد ترکي ډاکټر نجیب ببرک کارمل ملا عمر او حمید کرزی اشرف غني او ملا محمد حسن اخوند زموږ وطن په کومو نامو باندې
در په دره کوي خوارې کوي. بیا د امریکې او د روس تر مابین چې کوم جنګ وکړي دا تر د فسټ افغان انګلو وار دا نور دغو جنګو ډېر زیات خطرناکه وي. نو موږ دغه خبره کوو چې یاره زموږ وطن په کراره ځکه نه پرېږدي چې دا له شتمنیو ډک دی او یو خو شتمنۍ بل زموږ منځکني دا کوم زموږ د مځکې موقعیت چې دی جیو سټریټیجیک امپورټنس په دنیا کې ډېر اهمیت لري. کاروبار له دې لارې کېږي، جنګونه له دې لارې کېږي، سټریټیجیز او ټیکټیکس له دې لارې جوړېږي. نو دغه زموږ خبره وه چې ارسلان خان تاسو سره شیر کړه. جی ارسلان خان نور څه ویل غواړې؟ نو سر ما په ذهن کې مطلب یو څه جوړ شو او یو د عبدالله مقري خبره یاد رارسېدلې موږ ترکي نه وه که ده ویلې خلک اسمانو ته وختل موږ اوس هم اوښان چلو مطلب موږ پر پخواني ژوند باندې اوس لیام ولیام خلک ډېر ښایسته بدلې ده، ډېر ښایسته غزل ده. بس خالد راته وایه چې فسټ افغان وار څه ټیم وسو چا ول چا وکړي، سیکنډ څه ټیم وسو چا وکړي، تھرډ څه ټیم وسو چا وکړي. بس بیا ویډیو ختم کوو. غازي امان الله د اول یو شول امیر دوست محمد خان او د شاه شجاع یې مړ کړلو. بیا یې 14,000 دغه پسې مړ کړو، فرنګیان یې مړه کړو او جنګ یې وګاټي له فرنګیانو د دویم جنګ چې وشو شیر علي خان یې ور مړ کړو، امیر یې کړو. بیا یې ولو یو بل بادشاه په نوم داسې یادېږي چې هغه میر یعقوب خان په ټیم کې یو افسر مړ کړي د انګریزانو بیخي لوی افسر ولو چې د وایسرای مطلب په وایسرای موږ ویلی شو او د هغه بادشاه راغلی. بیا چې ولې عبدالرحمن بعد غازي امان الله او د فرنګیانو سره اوس ماته یو کیسه رایاد شوه د میر دوست محمد خان هغه چې دا کیسه وله چې میر دوست محمد خان غوښتل چې له فرنګیانو سره میلاو وشي مطلب دوستي ورسره وکړي، خپل فواید بیرته ځینې واخلي. خو فرنګیان لاړل یو سیک وي چې پنجابی وي له هغه رنجیت سینګ سره میلاو وشول میر دوست محمد خان چې کله دغه راولاړ سو امریکن راولاړ سو فرنګیان راولاړ سو رنجیت سینګ یې سپورټ کوي. دغه رنجیت سینګ په وجه باندې میر دوست محمد خان چې وایي هغه ناراضه سوی.